د کابل امنیه قومندانۍ اړوند د دوهمې حوزې منصوبینو د حرفه‌ایي غلو یوه اته کسیزه ډله نیولې. یادو کسانو به د کابل په بېلابېلو سیمو کې د ټلیفونونو په غلا کولو لاس پورې کاوه. اسمم قسیم است، باشنده ولایت کابل. ما در سایه حوزه دو حوزه اول موبایل یوزی میکردم. آیفون 35 تا آیفون است. دیگه از حوزه دو مرا گرفتاری کردم، همکارد خوب کردم با ما از امارات اسلامی میخواهیم که عفو کنن و دیگه این کارا را نمیکنم. توبه کردیم. نه فهم ولد امید از سایه دیگه افغانان یک تلفن به سرقت برده بودیم. بعد از سایه حوزه دو گرفتار شدیم از طریق امارات اسلامی. تلفن آیفون اکس مکس بوده. حالا از امارات اسلامی روی خود ما را آزاد بگردیم. بلال هستم، ولد محمد حسن ولادت محمد نظیر. مرد از سرقت موبایل آوردین. در سایه دی افغانان و چوک و سینمای پامیر موبایل است دوزی کردیم. از امارات اسلامی میخوایم که همین کار ما اشتباه کردیم دیگه نمیکنیم. نامم نوید است، یک فامیلی خانه ما در قوی مرکز است. دو دانه تلفن گرفته بودیم فامیلی. یک تاش از کوته سنگ گرفته بودیم، یکش از سینمای پامیر. یک دانه شمسی بود، یک دانه جی اف. دیگه از همون خاطر باز حوزه دو ما را گرفت. د یاد حوزې د جنایي جرمونو سره د مبارزې آمر مولوي قیوم الله بدري په اړه داسې وایي. د کابل امنیه قومندانۍ مربوط د دومې امنیتي حوزې زړورو مجاهدینو په تیرو 3 ورځو کې یو لړ عملیات درلودو. د یادو عملیاتو په ترڅ کې یو مشهوره بانډ کشف او گرفتار شول. په یاد بانډ شامل 8 کسان دي. له 8 کسانو څخه 6 کسان دي چې هغه په ساحه د افغانانو کې، په ساحه د پوریاب کې، په ساحه د پروشګا کې، په ساحه د سینمای پامیر کې او په ساحه د شارنو کې له هیوادوالو څخه موبایلان وړي، په سرقت باندې وړي. همداراز 2 نور کسان چې هغه انجینران دي او هغه آیفون موبایلان اخلي او بیا یې پرزه کوي. چون آیفون موبایلان ټول فلایډي لري، هغه نه خلاصېږي، نو بیا هغه پرزه کوي. د یادو مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف هم کړی ده چې بعضو 20 سیټه موبایلان غلا کړي دي، بعضو 25 سیټه موبایلان غلا کړي دي. همداراز له یادو کسانو څخه 2 آیفون 11 موبایلان پلس راغلي دي او 7 دانې آیفون 6 موبایلان پلس باندې راغلي دي او 3 دانې آیفون 6 پلس راغلي دي او 3 دانې آیفون 5 پلس باندې راغلي دي. همداراز 10 سیټه سامسونګ موبایلان هم پلس باندې راغلي دي.